د وچوالي علاج. ورونو که د یوې ښځې اولاد نه کېدی، د لونګ 40 دانې راواخله او پر هره دانه د سورة النور 40 نمبر آیات 7 واره ووایه. په کومه ورځ چې ښځه د میاشتني عادت یا حیض څخه پاکه سي او غسل وکړي، د دغې ورځې څخه دي هره شپه تر بېدېدو د مخه، یعنی د خوب په وخت کې دي یوه دانه لونګ خوري، تر څو چې ټول لونګ خلاصیږي او تر لونګ خوړلو وروسته دي اوبه نه څښي. خو په دغه موده کې به د خپل خاوند سره کله ناکله نزدېکت کوي، او هغه آیات شریف دا دی: او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور